سلامونه افغانانو، دا ویډیو د سمیع سادات او د مجید کرار ده په اړه ده. سمیع سادات او مجید کرار ده تاسو پسې ډېر ولس او ډېر افغانان بیا ډېر پښتانه په تاسو پسې ولاړ چې تاسو نن د هغه افغان ولس په حق کې د هغه خوند په ولس کې نن په حق کې تاسو نن خیانت کړی دی چې تاسو د جې جواب په زر کاله ماته نسي راکولی. تاسې چې آصف کوی مرکز چې هغه زموږ افغانان یې خوندي چې یوه میاشت دوې میاشتې درې میاشتې د ودو کېدلې او دې مړونه ورویشتلي وه د ټلیفونه د موټر په سر او کونډیانې کړې وې. په جمهوریت کې تاسې د جې غږ نه پورته کوي، نه مو غږ پسې وکړئ، نه مو سر پسې وګرځوئ. تاسې خو دا خلک دې ته تشویقوئ چې غلاوې کوئ، افغان ولس وژنئ، خونجې کونډانې کوئ، افغانان مېرمنې کونډانې کوئ، اعتماد جوړوئ. تاسې که بیا مړه سولست بیا موږ ته د قهرمانۍ لقب درکوو. که مو نور څه وکړه بیا د قهرمانۍ لقب نشته. که مو افغانان وژلی، وینه مو تویول، د افغانانو مال مو چور چپاول کوئ، نو تاسې قهرمانان یاست. نو تاسې په کم شواهد، په کم اسناد، په کم غیرت، په کم وجدان تاسې درته د قهرمان او مجید کرار ته وایي چې دی په پښتنو کې لا داسې غیرتي نشته، یا دی در ما داسې غیرتي دی، داسې یو پوسټ چې کړی و. نو ولسه تاسې د داسې خلکو در شا غواړئ چې ودرېږئ چې هغه بیا داسې لنډغري داسې لنډغران تاسې قهرمانان کړي. تاسې غواړئ چې داسې لنډغر بیا راسي چې خونجې مو کونډانې سي، اعتماد سي او خپل د هېڅ مال د هېڅ شي ساتنه نه وي. دا خو که دا وارې دا کیسه چې دا خو دا خو دا ستاسو مخ ته دا وګورئ، دوی اوس لا خیانت شروع کړي. شل کلن جمهوریت مو تور رانجه کوي، په سترګو بیا کوي. سمیع سادات ته او که مجید کرار ته چې هر ځای غواړئ زه ستا سره بحث کولی شم. دلته په ټیک ټاک کې کوئ، په فیسبوک کې کوئ. سمیع سادات تخدلی په امریکا کې د دې په یو کافي شاپ کې و د چا په شخصي کور ته زه نور ځم. د دې ځای په قانون خو موږ سره خبر یو، که دا نور خلک نه دي خبر، د انیوي ما تاسو سره خبر یو. که غواړئ په یو کافي شاپ کې کښېنو د دې اړه جواب ته ماته راکړئ. دا د افغان ولس د خوندو سره د افغان ولس د هغه مندو د هغه پلرو د هغه ورونو خوندو سره تا ولې تا خیانت وکړي؟ دې سړي ته تا ولې تا د قهرمانۍ لقب ورکړي؟ ولې چې افغانان یې ویشتلي وه، کونډانې یې جوړې کړې وې، اعتماد یې جوړ کړله پر چشمه. او که تاسې غواړئ د افغانان دې ته تشویق کوئ چې تاسې وایاست طالب غواړي ولس داعش کې یا طالب کې، تاسې بیا داسې لنډغر کوئ. نو تاسو خو دا د خلکو ته کمپین کوئ چې ونیسئ لنډغریزم کوئ، کې وویشتلست بیا موږ ته دغونه غټ غټ پوسټونه د قهرمانۍ در پسې نویشته کوو، د غیرت پړپړې در پسې نویشته کوو. نو د دې جواب بیا راکړئ ماته کت راسي. او اوس نو ولسه تاسو قضاوت وکړئ په داسې خلکو پسې تاسې درېږئ چې هغه چې څوک تاسې وژني او ستاسې مال چوروي دی د قهرمانۍ لقب ورکوي. لږ راکښېنئ ولسه، لږ راکښېنئ. داسې خلک لکه مجید کرار چې خلک وایي مکتب دی، دی خلک لنډغریزم ته تشویقوي. سمیع سادات چې خلک وایي داسې مېړنی جنرال دی، خلک لنډغریزم ته تشویقوي. او د افغانانو د بېوزلو د کونډو د یتیمانو پر خوله باندې پښه ورځي چې دا خلک د هغسې د دوی په رقم نور چې دا پوسټونه یې په دوی پسې کړي چې بیا کت راسي.